د خبرونو سرټکي. د افغانستان د اسلامي امارت سفیر ګډون په تهران کې د معیوبینو نړیوالې د درناوي ورځ په مراسمو کې. د لوړو زده کړو وزارت او ملي ازموینې ادارې ترمنځ د همکارۍ د تفاهم لیک لاسلیک. او د ترکیې لخوا له افغانستان سره په روغتیایي برخو کې همکاري. د لویه مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د روان کال د لیندۍ میاشتې 14مه نیټه ده. زه هدایت همت یم او دا هم بشپړ خبرونه. ایران کې د اسلامي امارت سفیر مولوي فضل محمد حقاني د معلولیت لرونکو وګړو نړیوالې ورځې د لمانځنو په مراسمو کې ګډون وکړ. ایران کې د افغانستان سفارت وایي دغه مراسم د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دې هیواد د یو شمېر نورو چارواکو او په ایران کې د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو په شتون کې ترسره شول. د لوړو زده کړو وزارت، ازموینو ملي ادارې او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې ترمنځ د همکارۍ درې اړخیز هوکړلیک لاسلیک شو. د لوړو زده کړو وزارت وایي له دې هوکړلیک څخه یې موخه د معلولیت لرونکو هیوادوالو لپاره د لوړو زده کړو زمینه برابرول دي. د دې هوکړې له مخې به یادې ادارې معلولیت لرونکو هیوادوالو ته د بېلابېلو پروګرامونو رامنځته کول، د کانکور ځانګړي ازموینو اخیستلو، د تحصیلي نصاب برابرول، د معلولیت لرونکو هیوادوالو د جذب معیارونو ټاکل او د معلولیت لرونکو هیوادوالو لپاره د کار د زمینې برابرولو کې همکاري کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هرات ولایت امنیه قومندانې پولیسو په تېره یوه میاشت کې 18 سرحدي بېلابېل نقلیه وسایط او څه باندې 4 میلیونه افغانۍ چې د غلو له لورې غلا شوې وې بیرته خپلو اصلي مالکانو ته سپارلي دي. د کورنیو چارو وزارت په وینا په تړاو یې په هرات ښار او ولسوالیو کې 88 تنه نیول شوي دي. او د پای خبر دا چې د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو مرستیال مولوي عبدالولي حقاني د ترکیې هیواد د عامه روغتیا له مرستیال سره وکتل. په دې کتنې کې ښاغلي حقاني افغانستان کې د روغتونونو جوړولو او تجهیز سربیره افغان ناروغانو ته د ویزې ورکړې برخه کې د اسانتیا رامنځته کولو غوښتنه وکړه. دغه راز د ترکیې د عامه روغتیا مرستیال له افغانستان سره د هر راز روغتیایي همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د خبرونو پای له ملتیا مو مننه.